ملګرو که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د اوس تاسو کومه ویډیو ګورئ تر دغه لاندې دغه سور د سبسکرایب بټن ووهئ او بعد له سبسکرایب څخه دغه د زنګ نشان هم ووهئ تر څو زموږ د چینل هره ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. کومه ویډیو لایک کړې نو ویډیو هم لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ اوسئ. ملګرو په دغه ویډیو کې به د ایډمو په شانتې یو بله کمپنۍ تاسو در معرفي کوم چې تر ایډمو ډېرې پیسې ورکوي او تر ایډمو ډېر ښه کار هم کوي. نو ملګرو ویډیو تر پایه پرې وګورئ چې په هر څه باندې پوه سئ. ملګرو د دغه تر کار شروع کېدلو مخکې به تاسو ته څو د دغه مهم رازونه تاسو ته ووایم. ملګرو لومړی خبره چې دا دغه ته د پین کوډ راتللو ضرورت نشته، یعنې دې ته پین کوډ نه راځي چې تاسو ته یو ځل پین کوډ خپل ولایت راسي بیا تاسو ترې نه پیسې ویستلی سئ. لومړی دغه کې چې کله تاسو یو نیم سل ډالر پوره کړئ نو بیا تاسو بینک ته لیږلی سئ او پین کوډ هېڅ ته ضرورت نه لري. دویم د اکاونټ ډیسیبل کېدلو یا سسپینډ کېدلو امکان یې هم نشته، بیخي نشته ملګرو، که په سلو کې 5% یعنې امکان یې نشته. او درېیمه خبره چې ده ملګرو په دې کې مثال تر ایډمو لس ورځې مخکې دې څخه پیسې ایستل کېږي. ایډمو کې به د میاشتې په 21 تاریخ باندې به پیسې ترېنه ایستل کېدلې، نو دلته چې ده د میاشتې په 15 تاریخ تر 20 تاریخ پورې رسیږي. نو ډېر په 15 ورځو کې څومره پیسې وګټې ترېنه ایستل کېږي. نو ډېر زیات زبردست ویبسایټ ده، ډېر خوندور ویبسایټ ده. د پیسو ایستلو طریقه یې هم ډېره اسانه ده. په افغانستان کې هم کار کوي زما په خیال باندې، په پاکستان کې خو کار کوي په 100% او په ایران کې به هم زما په خیال باندې کار کوي ده. نو دغه څخه ټول ملګري ګټه واخلئ. ډېر زبردست ویبسایټ ده، ډېر زه تاسو ته تشریح کولی نه شم ملګرو، ډېر زیات زبردست ویبسایټ ده ملګرو. دغه د دغه شکل د ملګرو تاسو دلته وګورئ، دا ریونیو یعنې ډالر دی، دا امپریشنان اړوي. دلته بیا کلیکونه دي، دا سی ټي آر د سی ټي آر تر 10 به نه پورته کوو، سی ټي آر بیخي نه پورته کېږي، ډېر په اسانۍ سره ټیټېږي. هغه ټولې طریقې اسانه دي او د اکاونټ ډیسیبل کېدلو امکان هم نشته پکې انشاءالله. نو ملګرو په دغه کې کار شروع کړئ، همدا اوس کار پکې شروع کړئ، بیا دغه پالیسي سختېږي، چینج کېږي، نو بیا تاسو ته هم مشکل پیدا کېږي، ډېر زیاته بیا سخته سي. نو تاسو همدا اوس په دې کې کار شروع کړئ. نو ملګرو راځو دغه د اکاونټ جوړولو طریقه تاسو درښیم. ملګرو زه به یو ځل لوګ آوټ شم تاسو لپاره د اکاونټ جوړولو طریقه به تاسو دروښم. ملګرو دغه لینک به زه تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې درکړم، د ویډیو لاندې کوم لیکل شوي دي په هغو باندې کلیک وکړئ، تاسو به دلته راولي، یا به هم په ټلیګرام موبوګرام یا ټلیګرام باندې درکړم یا په وټساپ باندې. چې کله په هغه باندې کلیک وکړئ تاسو به دغسې اپشن راشي. نو ملګرو دغه زما جیمیل آی ډي هم د پاسورډ هم د تاسو ته به دلته شی هم نه وي. نو تاسو به دلته ملګرو دا نه ده ملګرو، دا ساین اپ وړوکی خړ خط باندې لیکلی دا به وروهئ. نو کله مو زده ووهل دلته ملګرو دلته یعنې کریټ اکاونټ دا شین ځای به ووهئ. چې کله مو کریټ اکاونټ ووهل نو دلته به فرست نیم لومړی به خپل نوم ورکړئ ملګرو، په دې سر په کې به دلته خپل نوم ورکړئ. ما خپل اکاونټ جوړ کړی دی، مثلا تاسو لپاره دلته مثلا کار نوم تاسو ورکوئ، خپل نوم به ورکوئ. دلته به خپل تخلص ورکوئ، یعنې بس تاسو کوم خوښ یې هغه ورکوئ. دلته کمپنۍ کوم مشکل نه لري، که تاسو هر څه ورکوئ، مثلا زه ورکوم پښتو، نو دغه مشکل نشته د کمپنۍ ملګرو. بیا بل دې څخه دلته تاسو ته وایي آی ایم پبلیشر، آی ایم ان ایډورټایزر، نو تاسو به آی ایم پبلیشر انتخاب کړئ. بیا له هغه وروسته به ملګرو تاسو ایمیل ورکوئ، دلته به ایمیل ورکوئ، دا ایمیل چې لیکلی ده. بیا به دلته پاسورډ ورکوئ، دلته مو چې کله پاسورډ ورکړو د آی هیو ا پرومو کوډ دلته به څه نه ورکوئ. بیا تاسو چې دلته یوه کیپچه غواړي، یعنې یو کیپچه درته راغلې ده، کلیک دی فولډر، نو دلته تاسو ته یا کلیک وکړه په فولډر باندې، نو تاسو به دلته په دې فولډر باندې کلیک وکړئ. یعنې تاسو ته سخته ول بیا ملګرو دا وینئ د سایډ ته لږ کوچنی اپشن چې ده دا به ورووهئ، بیا بدل سي، یعنې تاسو ته به بل شی راواړي. بیا وینئ ملګرو کلیک دی ورلډ، یعنې کلیک وکړئ په نقشه یا نړۍ باندې. نو دلته بیا کریټ اکاونټ به ووایي، نو تاسو اکاونټ به جوړ شي. بیا به تاسو کله مثال دا ووهئ کریټ اکاونټ، تاسو به دغسې صفحه بیا راواوړي. چې کله تاسو کریټ اکاونټ ووهئ زه تاسو ته راولم ملګرو. ملګرو چې تاسو کله کریټ اکاونټ ووهئ نو تاسو به دغسې اپشن راوړي، دلته به تاسو خپل ایمیل درسي او دلته پاسورډ راشي. نو دغه بیا به ریممبر می دا بیا ورته سلیکټ کړئ، دغه نه ده، دغه به د ټیک نشان به پرې راولئ. بیا به دلته ته ګوره کلیک دی روبوټ، یا کلیک وکړئ په روبوټ باندې. روبوټ ګوره اوس په دغه کې دا ده. بیا که تاسو نه سوه کوئ بیا به دغه کوچنی اپشن ووهئ، بیا بل شی ته کې راوړي. نو دا بیا ساین ان ووهئ. چې کله مو ساین ان ووهل نو دلته بیا تاسو ته دغه مین صفحې ته راولي. لږ صبر به ورته وکړو ملګرو، دا یعنې ملګرو دا د راواویشتلو. ملګرو دلته تاسو ته دا رقم اپشن راوړي، زه تاسو درښیم. که تاسو دغسې اپشن ته راواویشتم پروا نه کوئ، نو دلته به بیا راشي دغه
دا درې لیکي نشان چې دا به ور ووهئ ملګرو. بیا به له دې څخه وروسته مای ایپس ووهئ. نو چې کله مو مای ایپس ووهه دلته تاسو ته یعنی اډ ایپ به ووهئ. نو دلته دا رقم اپشن به ترایسي. مثلا که تاسو دا رقم اپشن به تر راغلی وي په لومړي سر کې، نو دلته تاسو که تاسو په پلی سټور کې کوم اپلیکیشن لرئ نو دلته هغه لینک خالي ور واچوئ، بس تاسو د اپلیکیشن مثلا تیارېږي. نو زموږ په پلی سټور کې اپلیکیشن نه لرو، موږ به دا کلیک هیر به ووهو. نو چې کله مو کلیک هیر ووهلو نو دلته به د اپلیکیشن نوم ورکوي. مثلا که هر نوم تاسو ورکوئ، چې کله مو د اپلیکیشن نوم ورکوي به انډرایډ انتخاب کړئ. که تاسو د آیفون لپاره استعمالوئ بیا آی او ایس انتخاب کړئ. بعد له دې څخه بیا چې کله مو دلته نوم ورکولو، مثلا یو نوم مې ورکو، بیا مې انډرایډ لپاره انتخاب کړ، بیا به دغه اډ اپ ووایي، نو تاسو ایپ به جوړ شي. نو ما جوړ کړی دی، زه اوس بل ایپ نه جوړوم. بیا خطا کېږم، نو هلته بیا زه خپل ځان ته نن اپلیکیشن جوړوم. نو تاسو زه اوس پوه کوم ملګرو، لږ صبر به وکړو سره. نو ملګرو دغه لپاره چې دا د سټارټ اپ لپاره د ریډموو په شانتې اپلیکیشن جوړېږي. دغه اپلیکیشن جوړول ډېر زیات سخت هم د ملګرو، تر ریډموو ډېر زیات سخت ده. دا ما لیدلی ده ډېر زیات سخت تر ریډموو. که تاسې په نورک یا موبایل کار چینل ته ورسئ نو هغه په 500 افغانۍ باندې اپلیکیشن ورته جوړوي او په 1000 افغانۍ باندې ای فایل خرڅوي. نو ملګرو زه له تاسو څخه صرف او صرف دغه اپلیکیشن بدل کی 130 افغانۍ غواړم. ډیر زیات سخت ده ملګرو. نو دغه اپلیکیشن جوړول لپاره زه تاسو څخه 130 افغانۍ غواړم، او کومو کسانو ته چې ما د اډموب اکاونټونه جوړ کړي دي او اکاونټونه ډیسیبل شوي دي، نو د هغو لپاره زه له هغو څخه صرف 90 افغانۍ غواړم. هغو ته یوازې په 90 افغانۍ جوړوم او د نورو ته په 130 افغانۍ جوړوم. نو دا په هر ملک کې انشاءالله کار کوي. او پر روانو ویډیو کې به انشاءالله د پاینر ماسټر کارت ته د اپلای کولو طریقه هم درښیم انشاءالله. که په ایران کې اوسو انشاءالله په افغانستان او پاکستان کې خو 100% کار کوي، په ایران کې به هم کار کوي انشاءالله 90% باوري یم. او که په ایران کې هغه پاینر ماسټر کارت دلته افغانستان کې مثال په ایران ته راغی، نو بیا ایرانیان یعنی په ایران کې کوم افغانان ورونه دي، نو هغه بیا انشاءالله له هر ویب سایټ یعنی انټرنیټ څخه ډېر په اسانۍ سره پیسې راایستلی شي. نو انشاءالله د پاینر ماسټر کارت ویډیو هم را روان ده ملګرو. تاسو ته دا خبره کوم چې دغه پالیسي چینج کیږي، دغه سټارټ اپ پالیسي بیا چینج کیږي، بیا به تاسو ارمان کوئ. دغه اوس ډېر زیات زبردست خلک نه دي سره بلد. تاسو هم دا اوس په دې کې کار شروع کړئ او ډېر زیات زبردست ډالر ورکوي. په یو کلیک باندې تقریبا $2 هم درکوي او د اکاونټ ډیسیبل کېدلو امکان هم نشته انشاءالله. نو تاسو هم دا اوس کار پکې شروع کړئ، سر له نن څخه کار پکې شروع کړئ، بیا د وروسته کار بیا نشئ پکې کولی. دا ډېر زیات زبردست ده او انشاءالله زه نوې طریقې هم تاسو ته راوړم. دې کې بله ویډیو به د کار کولو طریقه ته راوړم. نو که څوک غواړي چې په اپلیکیشن ورته جوړ کړم، ما سره دې په واتساپ نمبر باندې ارتباط ونیسي، انشاءالله زه به اپلیکیشن دوی ته تیار کړم. نو په دغه کې همدا اوس کار وکوئ ملګرو. زه تاسو دا یم چې مثال بیا دغه پالیسي چینج کیږي، یعنې ډېر ډېر اسانه پالیسیانې دي، اوس د ډمو په شانتې سخته پالیسیانې نه لري. نو بیا چې پالیسي سخته شي بیا تاسو پیسې هم په اسانۍ سره نشئ ترېنه ګټلی. نو دغه کې ډېر زیات اسانه پالیسي ده، ډېر په اسانه سره پیسې ترېنه ګټلی شئ. نو همدا اوس په دې کې کار شروع کړئ. زه به تاسو ته نور ویب سایټونه هم راوړم دا رقم. نو دغه ډېر زیات زبردست سټارټ اپ ما اپلاوین هم ول، نو ما هغه نه راوړ، دا سټارټ اپ مې راوړ. سټارټ اپ کې همدا اوس کار شروع کړئ، بیا له وروسته بیا تاسو نشئ کولی چې دې کې پیسې وګټئ. نو تاسو همدا اوس کار پکې شروع کړئ، دا مې تاسو څخه هیله ده. نو ملګرو تر بل ویډیوز بیا زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. زما د الله په امان. ملګرو چې تاسو کله په دلته په اپ ته راشئ، نو دلته تاسو چې که تاسو پلی سټور کې اپلیکیشن لرئ نو تاسو څخه لینک غواړي، هغه لینک ور واچوئ بس تیار به شي. نو که تاسو اپلیکیشن موږ نه لرو نو دلته به موږ کلیک هیر ووهو. دغه کلیک هیر موږ کله ووهل دلته به د اپلیکیشن نوم ورکوو. مثلا که تاسو هر څه نوم ورکوئ، مثلا زه نوم ورکوم پښتو. نو چې کله مو نوم ورکړو بیا دلته انډرایډ به انتخاب کړئ. نو که څوک د آیفون لپاره جوړوي نو بیا آی او ایس انتخاب کړئ. نو بیا به اډ اپ پسې ووهئ. چې کله مو اډ اپ ووهو ملګرو، دلته ګورم ملګرو دغه اپ آی ډي دا ډېر زیات ضروري ده. دغه د مو په شانتې په اپلیکیشن کې لګېږي، نو بیا اپلیکیشن کې تاسو ویډیو شو کېږي، بیا په هغه کې کار کول پکار دي. نو دغه اپ آی ډي به داسې کاپي کړئ. دا کاپي اپشن ده، دا کاپي آی ډي، نو دا کاپي سوله. دغه ډېر زیات ضروري ده ملګرو، دا به را کاپي کوو.